بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ پروګرام د ملي یووالي وحدت په باره کې ستاسې د ادب مینوالو ته ډالۍ کوم. صلح ملي یووالی په هیواد کې ډیر ارزښت لري. دا دوه عوامل د یو ملت پرمختګ او سوکالۍ لپاره اړین دی. ځینې دلایل دي چې ولې صلح او یووالی ارزښتمند دی. پر امن ژوند صلح د خلکو ژوند بهتره کوي او هغوی ته اجازه ورکوي چې په آرامه او امنیت کې ژوند وکړي. د جګړې او تاوتریخوالي نه شتون خلک خوشحاله او پر امن ساتي. افغانستان باید خودکفا شي. اقتصادي پرمختګ کله چې صلح وي اقتصاد وده کوي. شرکتونه او کار او بارونه په سوکاله چاپیریال کې فعالیت کوي چې دا د ژوند معیار لوړوي. تعلیم او صحت، صلح او یووالی د دې تضمین کوي چې د خلکو لپاره د تعلیم او روغتیايي خدمتونه ښه زمینه برابر کړي. د تعلیم یافته او د روغتیايي صحتمند ملت هیواد پرمختګ ته رسیدای شي. اجتماعي همغږي، صلح او یووالی د مختلفو قومونو او فرهنګونو د همغږي او اتحاد سبب ګرځي. دا د ټولنې هر غړي لپاره یو غوره چاپیریال برابروي. سیاسي ثبات لري. دا د نړۍ په کچه د هیواد اعتبار زیاتوي. صلح، ملي یووالی په هر ټولنه کې بنیادي ارزښتونه دي او باید په هر صورت کې پیاوړی شي. ورورولي، یووالی د اسلام مقدس دین په رڼا کې ډیر ګټوره ده. اسلام د صلح، محبت او همکارۍ دین دی او د ورورولي او یووالي دین دی. دین اساسي اصولو څخه دی. ورورولي او یووالی په اسلام کې ګټور دی. صلح او امنیت، اسلام د صلح او امنیت دین دی. ورورولي او یووالی د دې لپاره لازمي دی چې ټولنه په امن ډول ژوند وکړي، د جګړو او شخړو څخه لرې وي. عدل او انصاف، اسلام د عدل او انصاف دین دی. ورورولي او یووالی د دې لپاره ګټور دی چې ټول خلک په عدالت او انصاف سره ژوند وکړي او ټولنیز همغږي رامنځته شي. متقابل احترام، اسلام د احترام او محبت دین دی. ورورولي او یووالی د دې لپاره اړین دی چې ټولنه متقابل احترام او محبت سره پرمختګ وکړي. موخه او اتحاد، اسلام د اتحاد او موخې دین دی. ورورولي او یووالی د دې لپاره ګټور دی چې ټول خلک یو بل سره مرسته او همکاري وکړي او یو بل ته لاس ورکړي. ورورولي او یووالی د اسلام په رڼا کې یوازې فردي بلکې ټولنیز ګټور دی او ټولنه پرمختګ او سوکالۍ کې مرسته کوي. د اسلام مقدس دین راتګ سره ازادي راغله او تعلیم ته ځانګړی اهمیت ورکړل شو. علم او تعلیم په اسلام کې علم یو فرضي فریضه ده. العلق سوره او د القلم سوره د علم او قلم په ارزښت باندې ټینګار کوي. علم پرته انسانیت د پرمختګ او وده نه درلودای او همدارنګه موږ به د الله د پیغام په درکولو کې ناکام وای. انسجام، مینه، محبت، ورورولي، یو موټیتوب، احترام، درناوی، د یو بل خبرې بیان منل، لوی اکرام زړه سوی دی.
ځانګړی روښنایي کله چې اسلام د نړۍ ته راغی د جاهلیت په تیارو کې رڼا راوسته. د علم غوښتنه او د جهل څخه ځان ساتنه د اسلام اساسي اصولو څخه دی. او ښځې مساوات حق لري. په جامعه کې اسلام د ښځو او نارینه‌وو برابري زده کړې حق تایید کړی دی. د افغانستان په اړه علم مخالفت او د تعلیم پر وړاندې شخړې په هر ډول ټولنه کې زیان رسوي. د یو ملت پرمختګ او سوکالۍ یوازې هغه وخت ممکنه ده چې ټول وګړي ښځینه او نارینه په مساوي توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. د تعلیم سره پرمختګ راتلی شي، نوې ټکنالوژي معرفي کېدی شي او ټولنه به په ټولو برخو کې وده وکړي. همداراز د هوسا ژوند پرمختللي ټولنه کې د دولت دنده شمیرل کېږي چې ښځې او نارینه علم زده کړه وکړي. د افغانستان د ټولو ملتونو نظریات ومني. د ټولنې پرمختګ سره مرسته کېږي. د پروګرام په آخر کې یوه دنیا مننه چې لا تروسه موږ سره وي. لایک ورکړئ، کمیټونه ورکړئ، زنګولې ته فشار ورکړئ چې وروسته زموږ نوې ویډیوګانې ستاسې ادب مینهوالو ته راشي. مننه، بریالی اوسئ.